د په پکتیا مرکز ګردیز ښار کې د 150,000 ډالرو په ارزښت د پایپ جوړولو نوې فعاله شوې صنعتي فابریکه ده چې د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست په هڅو یې دغه ولایت کې فعالیت پیل کړی. دغه فابریکه چې کوم موږ جوړه کړې ده، دا فابریکه تقریبا د 1,500,000 ډالرو په لګښت باندې موږ جوړه کړې ده. نسبت د دغه کارخانې لګښت دا ډېر کم شی ده او غواړو چې نور دغه پرمختګ وکړي او نور سرمایه او نور هغه ته ډېر ضرورت لرو. 2 ماشینونه د شروع کړي دي چې د ماشینو له 4 انچه نه ونیسه تر 5 انچه نه ونیسه تر 9 انچه پورې دغه د پیپو تولید ورکوي. ورته مهال د پکتیا صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته په دغه ولایت کې صنعتکارانو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي چې د مهال پکتیا کې 15 صنعتي فابریکې د بېلابېلو توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. پکتیا ولایت الحمدلله تر دې مهاله د 15 په تعداد کې مختلفو نوع تولیدي فابریکې لري. په پکتیا ولایت کې فعالیت ترسره کوي او په مختلفو بخشونو کې د اسلامي امارت همکاري له دوی سره وجود لري او ورسره سوې ده او لا به هم ورسره کوي. د پایپ جوړولو دغه فابریکه کې یو شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شوې. دوی وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته کاري فرصتونه برابر شوي. که چېرې صنعتي پارک ولرو د هغه د برق وخت مشخص وي، فلحال دلته د برق مشکلات ډېر دي. دلته د موږ برق له دې منطقې پورې تړلی ده. د دې منطقې برق وي د موږ هم وي او که د دې منطقې برق نه وي کله کله د ورځې په جریان کې لاړ شي. یعنې د برق وخت مشخص نه ده. که صنعتي پارک جوړ شي د برق وخت به مشخص وي او موږ به تولید زیات ولرو. موږ همدلته په ګردیز کې دا فابریکه نوې فعال شوله، نو ماشاءالله ډېر پر مخ روان ده. نو موږ هم د مصروفیت لپاره همدلته کې لګیا یو. ذهن هم همدلته کې مصروف کړی ده مزدوري دپاره. موږ کار هم ورسره ښه ده روان ده. نو شکر ده ښه تولید لري. د پکتیا ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي تجاران او صنعتکاران یې دې ته هڅولي څو دغه ولایت کې سرمایه ګذاري وکړي او لا نورې تولیدي فابریکې هم فعاله کړي. دوی زیاتوي چې په لنډ راتلونکي کې به ځینې نورې تولیدي فابریکې هم فعاله شي.